د امریکا غږ او رادیو ازادي بندیدو او د هغې پراخې اغیزې پر ټولنیزو رسنیو او نړیوالو جیوپولیټیکي مسایلو د ډونالد ټرمپ ادارې پریکړه چې د امریکا غږ او رادیو ازادي وتړي پر رسنیزو سیاسي او ټولنیزو حلقو کې پراخ خبرګونونه پارولي دي. دا اقدام چې پکې د دغو رسنیو کارکونکو ته جبري رخصتۍ ورکړل شوی د امریکا د حکومت د اطلاعاتي ستراتیژۍ د بنسټیز بدلون په توګه کتل کیږي. په دې ویډیو کې د دې پریکړې علتونه، لنډمهاله او اوږدمهاله پایلې او د هغې اغیزې پر ټولنیزو رسنیو، نړیوال جیوپولیټیک او د رسنیو پر سیاستونو څیړل کیږي. ډونالد ټرمپ له هغه مهاله چې سپینې ماڼۍ ته داخل شو، څو ځله CNN، نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ او نور اصلي رسنۍ د جعلي خبرونو یا فیک نیوز په خپرولو تورن کړي. د امریکا غږ بندول د حکومت د رسنیز سیاست د بدلون او د دودیزو رسنیو د نفوذ د کمولو یوه برخه ګڼل کیږي. ټرمپ ټینګار کاوه چې دولتي رسنۍ باید د هغه سیاستوانو سم انعکاس کړي، خو ځینو خبریالانو هغه د سانسور او د معلوماتو د کنټرول په هڅه تورناوه. په وروستیو کلونو کې دودیزو رسنیو لکه رادیو او ټلویزیون اوریدونکي او نندارچیان له لاسه ورکړي دي. د ټولنیزو شبکو لکه ټویټر، یوټیوب، ټیلیګرام او انسټاګرام زیات نفوذ حکومتونه دې ته هڅولي چې د خلکو سره د اړیکو لپاره نوې ستراتیژي غوره کړي. ځینې شنونکي باور لري چې د ټرمپ حکومت د دودیزو رسنیو پر ځای د پادکاسټونو او ډیجیټل رسنیو ته مخه کړي. د امریکا غږ او رادیو ازادي بندیدل کېدای شي د غیر ضروري حکومتي لګښتونو د کمولو لپاره یو ګام وي. منتقدین استدلال کوي چې دا اقدام د امریکا د نړیوال رسنیز نفوذ کمولو لپاره نه، بلکې د بودیجې د سپمولو لپاره شوی. د امریکا غږ او رادیو ازادي د بندیدو وروسته اوریدونکي به د خبرونو بدیلې سرچینې ولټوي. ټولنیزې شبکې لکه ټویټر، ټیلیګرام او انسټاګرام د خبرونو د خپرولو لپاره لا ډیر مهم کېدای شي. ممکنه ده چې مستقل خبریالان او عام خلک د خبرونو په خپرولو کې ډیر فعال شي. خپلواکي رسنۍ چې د لویو حکومتونو تر کنټرول لاندې نه دي، ممکن د رامنځته شوي تشې ډکولو ته دوام ورکړي. یوټیوبران، بلاګران او خپلواک خبریالان به د معلوماتو په تولید کې مهم رول ولوبوي. دا بدلون کېدای شي د بیان د ازادۍ د پراخېدو لامل شي، خو همداراز د ناسمې او جعلي معلوماتو د زیاتولو خطر هم لري. د BBC، دویچه ویلا، الجزیره، یورو نیوز او آن د ایرانی دولتي شبکو لپاره به یو فرصت وي چې دغه تشه ډکه کړي. دا کار ممکن د امریکا د رسنیز نفوذ کمښت ته لاره هواره کړي. که نظارت کم شي، مختلفې ډلې به د ناسم معلوماتو خپرولو ته زمینه ومومي. د جعلي خبرونو یا فیک نیوز او ناسمو تبلیغاتو د خپرېدو احتمال زیاتیږي. دا رسنۍ د سړې جګړې پر مهال د شوروي پر ضد مهمې وسیلې وې او وروسته یې په منځني ختیځ کې هم اغیز درلود. د دغو رسنیو بندیدل به ایران، روسیې، چین او نورو مهمو سیمو کې د امریکا نفوذ کم کړي. د امریکا سیالان به دا فرصت د خپلو رسنیو د پیاوړتیا لپاره وکاروي. راشا ټوډے او ګلوبل ټایمز ممکن د دې فرصت څخه ګټه واخلي. روسیا او چین په دې وروستیو کلونو کې خپلو نړیوالو رسنیو ته ډېرې بودیجې ځانګړې کړي او ممکن د امریکا د رسنیو د خلا ډکولو ته حرکت ورکړي. اروپایي هیوادونه ممکن دا پریکړه د امریکا د آزاد مطبوعاتو پر ژمنتیا شکمن کړي. چین او روسیا به ممکن دا د امریکا د رسنیز کمزورتیا یوه نښه وبولي. ډیرو خبریالانو د دې پریکړې مخالفت کړی. ځینې کارکونکي وایي چې دا د بیان پر ازادۍ برید دی. ځینې باور لري چې دا اقدام د ټرمپ د منتقدینو د غږ غلي کولو لپاره شوی. جمهوریت غوښتونکو دا پریکړه د حکومت د لګښتونو کمولو لپاره مهمه بللې. ډیموکراټانو او د بیان د ازادۍ مدافعینو دا پریکړه غندلې او خطرناکه یې بللې. ځینې شنونکي وایي چې دا کار د امریکا د بهرني سیاست پر اوږدمهاله ستراتیژۍ منفي اغیز کولی شي. اروپایي اتحادیه، د بشري حقوقو سازمانونه او نړیوالې رسنۍ اندېښنه لري. روسیا او چین دا پریکړه د امریکا د کمزورتیا نښه بولي. د امریکا متحدین اندېښمن دي چې دا کار به د امریکا رسنیز نفوذ کم کړي.
د امریکا غږ او رادیو ازادي بندیدل د امریکا د دولتي رسنیو په تاریخ کې یو مهم بدلون دی. دا پریکړه نه یوازې د امریکا د داخلي رسنیز چاپیریال اغیزمنوي بلکې ټولنیز رسنۍ، نړیوال جیوپولیټیک او د خبرونو د خبرولو طریقه بدلولای شي. دا اقدام کله یوې خوا د لګښتونو د کمښت او د ډیجیټلي رسنیو تمرکز ته لاره هواروي، له بلې خوا ممکن د امریکا رسنیز نفوذ کم کړي او د سیالانو رسنیو ته د ودې فرصت برابر کړي. راتلونکی به وښیي چې دا پریکړه یوه هوښیاره ستراتیژي وه که د امریکا د نړیوال رسنیز ځواک د کمزورتیا لامل شوه.